زړه د هوس د محلونو په در نه ودرېږي، په زنځیرونو د وختونو سفر نه ودرېږي، او کډه په سر د مسافر د خپل بابا کاله ته اوس د خیبر د غر په سر له روبر نه ودرېږي، او د کالاباغ د اباسین د توپانونو د چپو مخې ته د کالاباغ د باغ د شګو کمر نه ودرېږي، او محبوبه دا د فیصله د 21مې پېړۍ نور په اټک د افغانانو لښکر نه ودرېږي. زه اوس خپل ګران ملګري د پښتون انجمن سیکرټري اسماعیل غرني صاحب ته خواست کوم چې راشي په لنډ وخت کې تاسو ته خپل د چې سی وي هغه تاسو ته وایي. زه غواړم چې خپلې خبرې د ولفت په کلام شروع کړم. وایي په سر کې فکر د وطن، په زړه کې مینه د یار. په سر کې فکر د وطن، په زړه کې مینه د یار. د زور او ظلم لوی دښمن د ازادۍ طرفدار. په حق ویلو ماتوي بت او طلسم د ډار. په حق ویلو ماتوي بت او طلسم د ډار. شاعر لپاره مناسب دی همدغسې شعار. درنو دوستانو، دا شعر ډېرې سترې او ژورې معنا لري، ولې زه غواړم چې په دا طلسم باندې بحث وکړم، ځکه چې موږ هر وخت خبرې کوو چې داسې درد بدل شو، داسې شو، یعنې یو علت دی، یو معلول دی. اکثرا موږ په علت باندې سخېږو. دا طلسم چې څوک ماتوي دا په علت پیدا کوي. زه غواړم چې د دوستانو توجه یې دوه خبرو ته واړوم. دوستان به مهاتما ګاندي او نیلسن منډیلا پېژني. زه د دواړو ډېره ښایسته کیسه ده چې غواړم چې ویې کوم. وایي دا دواړو د انګلستان کې تحصیل کړی و، ډېر په لوړه کچه یې تحصیل کړی و، کولی شي چې دلته ډېر ښایسته ژوند ځانته جوړ کړي. مګر کله چې دواړه جنوبي افریقا ته لاړل، نو نیلسن منډیلا هوټل ته ننوته، ځکه چې کلي کې کور و، چې دا جامې بدلولې. یو سړي دروازه وټکوله چې وروره وځه دې هوټل ته. ویل چې ولې؟ وایي چې ته تورې، دا د سپینو ځای دی. همداسې ګاندي هم موټر ته وخت یو بس ته چې دا وخته چې کېناستې، یو نفر لاس نه ونیو چې وروره کوز شه. ولې چې ولې؟ وایي دا بس د سپینو ده، دا د تورو نه دی. نو دا دواړو فیصله وکړه چې خپل مشران ته خپل کور ته چې لاړل، ویل چې دا پي ایچ ډي م چې کړی دی دا پرېږدو، دا طلسم ماتوو. طلسم هغه طلسم په رښتیا هغوی مات کړ. د هغوی تفصیل په کار نه سړی ووایي، ولې د نیلسن منډیلا د طلسم له برکته نن د ټولې نړۍ واکدار اوباما دی. د ګاندي کوم طلسم چې ګاندي مات کړی دی، نن هغه ویشلی او پاشلی هندوستان چې 42 ټوټې وو او 15 راجاګانې وې، هماغسې په مهارت باندې دی یو موټی کړ او نن د ټول دنیا زبرځواک دی. زموږ دوستان داسې فکر کوي چې دا طلسم به موږ په دا کمیسو پرتوګو په کول او په خولۍ باندې بدل مات دا نه ماتېږي. دې طلسم ته ډېر ژور کار پکار دی. موږ په اوس وخت کې همداسې یو خبره دی، میرویس خان هم راغلی و، خو هغه پرېږدو یې. ولې اوس موږ په خپله دا طلسم ته بدبختي دا ده چې دې طلسم ته موږ خپله زور ورکوو. دا طلسم نور هم په ځان باندې موږ قوي کوو. د علم مخه موږ په خپله نیسو، مکتب موږ په خپله ورانوو، د ترقي او تعلیم موږ په خپله ځان څنګ ته کوو. د سیال سره د سیالانو ژوند موږ په خپله ځان لرې کوو. داسې نه دی همدا اوس خپله موږ خپل لاسونه په خپله تړو. آیا موږ د دې طلسم د ماتولو فکر کړی؟ موږ باید دا طلسم خو که ماتې نه کړو، همداسې خو نسلونه دي چې په مخ ځي. موږ قرباني ورکوو، دې کې شک نشته دی. موږ هر وخت قرباني ورکړی، ولې ګټه یې بل چا ترلاسه کړې. د موږ د قرباني په نتیجه کې برلین دیوال چپه شو، ولې موږ ته چې په لاس راغی هېڅ. موږ قرباني همدا اوس ورکوو، ولې کله چې قرباني نه خلاص شو، موږ ته هېڅ په لاس نه راځي. بیا د دې معافي فقط لکه هغه یو یتیم غوندې صادق په خوله ژو ایران په څلور لارې کې ولاړ وي، چې کله خپل منځي جنګونو کې صادق هم په د لاس وه. مشکل دې کې دی چې اساسي او بنیادي خبره دا ده چې موږ دا طلسم هغه وخت ماتولی شو چې
د دوست خبره مې په توره نه اوس موږ غواړو چې دا طلسم په فرهنګ له لارې د علم له لارې د پوهې له لارې چې هغه څوک چې زمونږ د مکتبونه تړي هغه زمونږ د کبانه زمونږ د قوم زمونږ د ټولو ملي ګټو دښمن دی